السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لازم سرا دا قرآن كريم دا تفسير دویم درس ده چې په دې کې مونږه د تمهیدي خبرونو وروسته باقاعده د قرآن کریم تفسیر او ترجمه شروع کوو. د قرآن کریم د تلاوت نه مخکې همدارنګې د قرآن کریم د تفسیر نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ لوستل، همدارنګې بسم الله الرحمن الرحیم لوستل دا مشروع دي. د دې الله رب العالمین امر کړی دی. د اعوذ بالله په باره کې په قرآن کریم کې راځي، الله فرمایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. کله چې ته قرآن کریم لولې، الله وایي چې تاسو ته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وایه. د دې مطلب دا شو چې د قرآن کریم د تلاوت یا د حفظ یا حتی د تفسیر په شروع کولو کې د هر څه نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دي. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د قرآن کریم کوم آیت نه دی، د قرآن کریم حصه نه ده، لیکن د دې لوستل د قرآن په ابتدا کې پکار دي. د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مختصره معنا دا ده چې په دې کې مونږ اصل کې د الله رب العالمین نه دا غواړو، د الله نه دا دعا کوو چې مونږ د شیطان نه وساتي الله رب العالمین، او الله رب العالمین ته مونږ زاری کوو، منت کوو مونږ الله رب العالمین ته چې الله تم د شیطان د وسوسو نه وساتي او تم د شیطان د هر قسم شر نه وساتي. او تفصیلی معنی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه نیسم په الله، الله ته زاری کوم، منت کوم، التجا کوم الله رب العالمین ته چې د رټلې شوي او د لعنتي شیطان نه الله رب العالمین مونږ وساتي. دا اعوذ بالله لوستل لکه څنګه چې د قرآن کریم په ابتدا کې یوه مشروعه طریقه ده، سنت طریقه ده، مستحب طریقه ده. همدغه رنګې د دې نه علاوه نور د دې ډېر زیات ځایونه دي چې په هغې کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی د اعوذ بالله د ویلو. وجه د هغې دا ده چې دا شیطان چې کوم دی دا زموږ ډېر غټ دشمن دی. قرآن کې ورته الله رب العالمین دشمن ویلی دی چې دا زموږ ښکاره دشمن دی. انه لکم عدو مبین. شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. خطرناک دشمن هغه وي چې هغه پټ دشمن وي او په پټه په تا باندې ګزار کوي، هغې ته خلک وایي چې دا خطرناک دشمن دی. لیکن شیطان داسې دی چې دا ښکاره دشمن دی. الله وایي چې ښکاره ستاسو د دشمنۍ اعلان هغې کړی. الله رب العالمین ته یې قسم کړی چې الله فبعزتک، ستا په عزت دي زما قسم وي، لأغوینهم، زه به دا ستا مخلوق، ستا دا انسانان چې کوم دي دا به ټول زه ګمراه کوم. نو د دې وجې نه الله وایي چې دا ستاسو ښکاره دشمن دی. لیکن د دې باوجود هم شیطان موږ اکثره دوکه کوي او اکثره هغه سره باندې کوي چې کوم شیطان غواړي. او قرآن کې الله رب العالمین د دې وضاحت کړی دی چې شیطان د ډیرو انسانانو په باره کې خپله وعده چې کومه ده نو هغه یې رښتیا کړي دي، مطلب ډېر خلک یې ګمراه کړي دي. نو یو خو دا ښکاره دشمن دی، او بل دا چې د دې نه پناه او د دې نه اجتناب او ځان ترې نه محفوظول دا چې کوم دی نو دا اسان دی. دا داسې دشمن نه دی چې په تا پسې ټوپک رالي، په تا پسې چاړه ګنې رالي، ډنګې د پسې رالي، دا نه کوي. لیکن تا ته په زړه کې وسوسه اچوي او تا ته ښکاري نه. د دې وجې نه د شیطان نه د بچ کېدو دپاره، د هغې د وسوسو نه د نجات دپاره الله رب العالمین وایي چې ته صرف الله رب العالمین ته رجوع وکړه، صرف په الله رب العالمین باندې توکل وکړه او صرف د الله رب العالمین دا وغواړه چې الله رب العالمین تا د دې د شرونو نه بچ کړي.
نو د قرآن کریم په ابتدا کې هم مونږه اعوذ بالله د دې وجې نه وایو چې دا قرآن کریم چې کوم دی دا د هدایت یو مصدر دی، د هدایت یوه سرچینه او منبع ده، او شیطان چې کوم دی نو دا د ضلالت او د ګمراهۍ سرچینه ده. په دې بنیاد باندې چې دا قرآن کریم ډېر زیات اهم دی، د دې نه فایده اخیستل چې کوم دي د الله رب العالمین په اسانۍ هر چا له نه ورکوي. همدارنګې شیطان په دې باندې نه خوشحالیږي کله هم چې ته دې قرآن کریم یاد کړې، ته دې د قرآن تلاوت کړې، ته دې د قرآن کریم نه استفاده کړې او په هغې کې چې کوم هدایت دی، په هغې کې چې کومې ښې خبرې دي، په هغې باندې ته عمل کړې او ته د هغې مطابق روانېږي. نو شیطان د ټولو نه زیات چې په تا باندې کوشش کوي چې تا ګمراه کړي، دا د عباداتو په وخت کې په تا باندې راځي، او په هغه وخت کې د هغې پوره کوشش چې تا ته څه وسوسې در واچوي او تا د دې سمې لارې نه واړي. یو په هغه کې د قرآن کریم تلاوت دی، نو همدغه رنګې مونځ هم دی او دارنګې نور عبادتونه دي. نو ګویا چې کله مونږ د قرآن کریم تلاوت شروع کوو، مونږ الله ته زارۍ کوو چې الله زمونږ د قرآن کریم ته ضرورت دی، زمونږ هدایت ته ضرورت دی. نو زه دا قرآن کریم لولمه، ته مې د شیطان نه وساتي یا الله، د شیطان د وسوسو نه مې وساتي. دا د دې مطلب دی. همدارنګې د دې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې ځایونه ښودلي دي چې په هغې کې هم اعوذ بالله ویل پکار دي. زموږ مسلمانانو ته اکثره دغه سنت طریقې یا زموږ د دین چې کم تفاصیل دي دا ورته نه معلوم. د هغې نه یو څه باختصار موږ ذکر کوو. یو چې کله یو انسان واشروم ته ځي، حمام ته ځي، باتروم ته، نو په هغه وخت کې هم د شیطان نه پناه غوښتل پکار دي. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. په دې کې موږ دغه وایو چې یا الله د هر قسمه شیطانانو د شر نه موږ وساتي. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حمامونه چې کوم دي، باترومونه چې کوم دي، دا د شیطانانو ځایونه دي. اکثره وسوسې چې انسان ته راځي هم د دغه ځای نه راځي. نو په دې ځای کې اصل کې پناه پکار ده، په الله باندې د الله ته دا سوال او التجا پکار ده چې الله رب العالمین د دا قسمه وسوسو نه د شیطان د شرونو نه موږ وساتي. همدارنګې د دې نه علاوه چې کله خر آواز وکړي، خر چې اړیږي، همدارنګې سپی چې کله غاپي، په دغه وخت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې تاسو اعوذ بالله وایئ، ځکه چې په دغه وخت کې د شیطان لیدلی وي. دا زموږ دین دی، دا صحیح حدیث دی، په دې به زموږ ایمان وي. دغه ته به موږ نه ځو چې شیطان خرو ته څنګه ښکاري او سپو ته څنګه ښکاري وغیره وغیره، لیکن الله ویلي دي او رسول الله ویلي دي، زموږ په دې باندې ایمان دی. مونږ به همدغه شانتې کوو چې اعوذ بالله به په هغه وخت کې هم مونږ وایو. همدارنګې د دې نه علاوه په مهمو ځایونو کې چې په هغه کې اعوذ بالله ویل پکار دي، یو دا مونځ دی. مونږ ویله چې دا یو اهم عبادت دی، او په دې کې شیطان په تا باندې کوشش کوي چې تا ته وسوسې در واچي، وهمونه در واچي. همدارنګې تا د منځه نه غافله کړي، ستا توجه د منځه نه بل طرف ته واړي. ډېر داسې خلک وي چې هغه د وسوسو بیماران وي. نو دا د وسوسو بیماري چې کومه ده، دا د وهم بیماري چې کومه ده، دا څه شی دی؟ دا همدغه دی چې شیطان په دې انسان باندې غالبه شوی دی. دا وسوسې بل ځای کې نه وي، صرف په منځه کې وي. داسې خلک به تاسو لیدلي وي، تاسو به اورېدلي وي د هغوی په باره کې چې د هغوی وسوسې ټولې د منځه او د اودس متعلق وي. اودس یو 10 ځله کوي، په مخ یې کوي. ځینې پکې داسې چې بل چا ته ووایي چې ته ماته ګوره د اودس سم کوم که نه کوم، ښه صحیح برابر اودس کوي، لیکن بیا هم د هغې په دې باندې اطمینان نه کېږي. دا اصل کې وسوسې وي، دا اصل کې هغه وهم دی، یا که په اسان انداز کې مونږ ووایو دا د شیطان غلبه ده چې په دې باندې شوې. شیطان دې په دوکه کې اچولی دی، شیطان دا ګډوډ کړی دی او دا د خپل عبادت ته سم نه پرېږدي. نو همدغه رنګې په منځه کې هم دا شیطان په انسان باندې ډېر زیات کوشش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ته شیطان په منځه کې وسوسې در اچي، نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، او چپ طرف ته چې کوم دی نو 3 ځله تاسو لاړې توکئ. لاړې توکل دا مطلب نه چې سړی مکمل داسې خواته بل کوم منځګزار چې ولاړ وي هغه سړی بیخي داسې لوند کي، یا د مثال په طور مسجد دی هغه سړی ګنده کي. معمولي صرف دومره کول چې په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطان به د انسان نه وتښتي. همدارنګې چې کله یو انسان ته عامې وسوسې راځي، خاص کر د عقیدې متعلق، چې دا هم د شیطان کار دی. کله د انسان ذهن ته قسم قسم سوالونه راشي، د دین په باره کې، د قرآن کریم په باره کې، د الله رب العالمین په باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په دغه وخت کې هم تاسو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان به تاسو ته د عقیدې متعلق، ستاسو د دین متعلق تاسو ته وسوسې دراچي. دا ته به وایي چې صحیح شوله، دا دنیا الله پیدا کړي ده، انسانان الله پیدا کړي دي، د کائنات ټول الله پیدا کړي دي، فمن خلق الله. بالاخره به دې ته هم ورسوي چې په دې کوم سوچ وکړه د الله چا پیدا کړی. نو دا هغه سوچ دی چې دا د کفر والا سوچ دی. او که داسې عقیده د چا وي چې ګنې الله رب العالمین هم چا پیدا کړی، نو دا د کفر والا عقیده ده، د کفر والا سوچ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه وخت کې اعوذ بالله ووایه چې شیطان دې په خپل عقیده کې خراب نه کړي. مخکې هغه طرف ته سوچ نشي کولی. الله رب العالمین چا نه دی پیدا کړی، الله رب العالمین خالق دی، او باقي د الله نه مسیوه څومره چې دي دا ټول مخلوق دی. د دې نه علاوه چې کله یو انسان یو داسې ځای ته لاړ شي چې هغه شرط ځای دی او په هغه ځای کې یو انسان یریږي، اکثره مسلمانان کمزوري وي، خاص کر زنانه، هغوی د پیریانو نه یریږي، همدارنګې هغوی وایي چې د بلاګانو نه یریږو، د دې نه یریږو وغیره وغیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو نوي ځای ته ته لاړ شي او په هغه ځای کې چې کوم دی نو څوک دا دعا ووایي، یعنې اعوذ بالله ووایي، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. دا دعا څوک ووایي چې د دې مقصد هم د شیطان نسل کې پناه غوښتل دي او د هر قسمه شریانو مخلوقونه پناه غوښتل دي، نو دې ته به هېڅ شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ضرر به ورته ونه رسي. نو دا هم د دې یو مهم ځای دی. د دې نه علاوه نور داسې ځایونه دي چې هغې ته دغه پیژندل اصل کې پکار دي. اوس موږ دومره ډېر زیات تفصیل په دې کې نه کوو. مقصد هم صرف دا دی چې ځینې اهم ځایونه دي، ضروري ځایونه دي چې په هغې کې اعوذ بالله ویل پکار دي، او زموږ اکثره مسلمانان د دې نه غافله دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه نیسم په الله، التجا کوم الله ته، سوال کوم الله ته، او زه حفاظت غواړم د الله نه، د څه شي نه، د څه شي نه مې محفوظ کړي، د څه شي نه مې محفوظ وساتي او پناه مې دې نه وساتي، د شیطان نه چې هغه رجیم دی، رټلی شوی دی. دا شیطان څه شی دی؟ دا د الله رب العالمین یو مخلوق دی چې الله رب العالمین دا پیدا کړی دی او د پیریانو پلار دی، دا داسې ورته ویلی شي. ابوالجان دې ته ویلی کېږي، د ټولو پیریانو پلار، لکه څنګه چې د انسانانو پلار او مشر آدم علیه صلات وسلام دی، نو د پیریانو مشر چې کوم دی نو دا شیطان دی، ابلیس دی. او شیطان اصل کې سرکشه ته ویلی کېږي او نافرمان ته ویلی کېږي، او شیطان ته، ابلیس ته شیطان د دې وجې نه ویلی کېږي چې دا هم نافرمانه دی د الله رب العالمین، سرکشه دی. په دې بنیاد باندې چې په پیریانو کې هر څوک چې هغه سرکشه شي او هغه کافر وي، د سرکشۍ والا او د نافرمانۍ والا او د شیطانۍ والا کار شروع کړي، هغې ته شیطان ویلی کېږي. همدغه شیطانان دي. او دا شیطانان لکه څنګه چې په پیریانو کې وي چې هغه مو ته ښکاري نه، الله ویلي دي چې تاسو هغه نشئ لیدی، او همدغه رنګې دا په انسانانو کې هم کیدلی شي. نو په انسانانو کې شیطان هغې ته ویلی کېږي هر څوک چې تا د ښې لارې نه بل طرف ته اړوي، تا د دین نه ګمراهۍ طرف ته راکوي، همدغې ته شیطان ویلی کېږي. شیطان هغه هم دی چې کوم د دوو مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کړي، جګړه د هغو په منځ کې پیدا کړي، دا هم فسادي دی، دا هم سرکشه دی، دا هم نافرمانه دی، نو دې ته هم شیطان ویلی کېږي. او شیطان ته په دې اعوذ بالله کې الرجیم ویلی شوی دی، د هغې صفت او د هغې چې کوم یو امتیاز دی هغه څه شی دی، هغه رجیم دی. او د رجیم معنا دا ده چې هغه لعنتي دی، الله رب العالمین په هغې باندې لعنت ویلی دی، الله د خپل رحمت نه لرې کړی دی. او یا د رجیم مطلب دا هم دی چې هغه ویشتلی کېږي، چې کله څنګه چې په حدیثو کې راځي او په قرآن کې هم راځي، شیطانان کوشش کوي چې د ملایکو خبرې ووري او هغه بیا انسانانو ته راوړي، انسانان په هغې سره ګمراه کړي، دا نجومیان وغیره چې کوم وي چې یوه خبره نیمه د دغه شیطانانو کې، باقي د ځان نه کوي. نو په دې طریقې سره دا شیطان چې کوم دی نو دا خلک ګمراه کوي، د خلکو عقیدې خرابوي. دا ملایکو ته غوږ دي، او چې کله ورته غوږ دي نو دا الله رب العالمین چې کوم دی نو په شهاب ثاقب باندې ولي، رجم په عربي کې ویشتلو ته ویلی کېږي، نو دا ویشتلی کېږي، د دې وجې نه دې ته رجیم ویلی کېږي. او همدارنګې د دې وجې نه هم دې ته رجیم ویلی کېږي چې کله ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې راغلل، الله ورته وویل، د پیغمبرانو خوب چې کوم وي دا وحی وي،
الله ورته وی چې اسماعیل علیه السلام ذبح کړه، حلال کړه. اسماعیل علیه السلام حلال کړه. ابراهیم علیه السلام چې کوم دی د الله رب العالمین د دې امر د منلو د عملي کولو دپاره چې کوم دی نو روان شو، نو شیطان ورته مخې له راغی. په مینا کې کوم ځای کې چې جمرات دي، زموږ پښتانه اوس هم هغې ته شیطانان وایي، شیطانان ویشتل ورته وایي، چې په عربي کې هغې ته رمي الجمرات ویلی کېږي، د دغه کاڼو ویشتل دی اصل کې. او په دغه ځای کې ورته شیطان راښکاره شو. نو ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو دا په کاڼو باندې وویشتو. په بل ځای کې د اسماعیل علیه السلام مور چې کوم د هغې ته شیطان ښکاره شو، نو هغه هم په کاڼو ویشتلو. بیا اسماعیل علیه السلام ته هم شیطان راښکاره شو، دې دپاره چې دغه کار نیمنه کړي، هغه هم په کاڼو باندې وویشتل. نو د دې وجې نه د حج په مهمو اعمالو کې یو عمل چې کوم دی نو دا رمي الجمرات دی، یا زموږ په ساده اصطلاح کې د شیطانانو ویشتل دي. نو شیطان ته د دې وجې نه رجیم ویلی کېږي چې دا مرجوم دی، دا ویشتلی شوی دی. او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او د هغې مور ویشتلی دی. او د هغې نه بعد زمونږ په دین کې زمونږ د حج په اعمالو کې یو مهم عمل چې کوم دی نو هغه دا دی چې شیطان به ویشتلی کېږي. دا د اعوذ بالله متعلق مختصر وضاحت شو. او د دې چې کومه فایده ده یقینا چې هغه هم ډېره زیاته عظیمه ده. او هغه دغه ده چې کله ته په هغه ذات باندې پناه ونیسي چې هغه الله رب العالمین دی، او یقینا چې قوي دی. شیطان که څومره هم ډېر زیات شري شي او څومره هم ډېر زیات فسادي شي، بیا هم د الله رب العالمین نه غټ نه دی. دا عقیده په ذهن کې کېنول پکار دي چې شیطان نه به مونږ یریږو، احتیاط به مونږ کوو، د جادوګرو نه به مونږ یریږو، د هغې احتیاط به مونږ کوو، د حسدګرو نه او همدارنګې د سترګورو نه، د چا سترګې چې لګي، نظر چې د چا لګي، د سحر جادو، د پیریانو پیریانو نه، د دې ټولو نه یره او احتیاط پکار دی. لیکن دومره ډېره زیاته یره نه چې په هغې کې زموږ الله رب العالمین هیر شي. د هغې دپاره زیات نه زیات ته د الله رب العالمین نه سوال کولی شي، په الله رب العالمین پناه نیودلی شي. داسې پکار ده. دا عقیده د ډېرو مسلمانانو خاص کر د زنانو زموږ د عامو خلکو چې کوم د دین نه لږ ناخبره وي، د هغو د عقیده ډېره زیاته کمزوري ده. چې صحیح شوله دا نظر لګېدل چې کوم دی دا حق دی. حدیث د بخاري د رسول الله فرمایي چې العین حق، نظر حق دی، نظر لګي. همدارنګې پیریان چې کوم دي دا هم په انسانانو راځي او د انسانانو په رګونو کې داخلېږي. دا خبره هم حقه ده، صحیح ده. همدارنګې شیطان چې کوم دی دا هم زموږ دشمن دی، هر وخت په موږ پسې پسې دی، د هر طرف نه په موږ پسې راځي، زموږ د ګمراه کولو، د ضرر او د شر را رسولو د دې کوشش کوي. لیکن چې کله ستا توکل په الله رب العالمین باندې وي او ستا دا عقیدې وي چې الله رب العالمین د دې ټولو نه ډېر زیات زورور دی او الله رب العالمین ستا حفاظت کولی شي، او په همدغه نیت باندې ته اعوذ بالله وي. اعوذ بالله صرف په خوله باندې ویل هم نه دي، چې د زړه نه د عقیدې سره او د توکل په بنیاد باندې ته کله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي، نو الله رب العالمین دی بیا د دې هر قسمه شرونو نه محفوظ ساتي. من جمله د هغې نه چې کله قرآن کریم شروع کړي اعوذ بالله وي، نو انشاءالله چې الله رب العالمین به په هغې کې برکت هم اچوي. الله رب العالمین به تا خپل هدف ته هم رسي، او د قرآن کریم د ویلو چې کوم مقصد دی د هغې علم زده کول دي، د هغې نه هدایت اخیستل دي، او هغه په خپل ژوند کې عملي کول دي. د دې ټولو توفیق به انشاءالله الله رب العالمین تعالی درکوي. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.